نو چې په خپل لاس باندې ولا سزا ورکوي ستا قانون په لاس کې اخلي نو دې لاس کې اخیستو باندې مجبوره کړی هم دا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې ګستاخي وکړه ونیوی شه اولاد کې بند شه چا مردار که د پولیس یو سپیو که نه هغه مردار که که نه هغه په دې باندې عمل کو چې ګستاخ رسول کی سزا وای ګستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تل دا خبره کوي چې ګستاخ د پاره سزا امدغه دا چې سرتن نه جدا شي خو سوایو مونږ وایو قانون لاس کې ما اخلا قانون لاس کې ما اخلا دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه سر د تن نه جدا کوي خو ریاست د بے ناموسه صادق پر سر اچولې چې اوسه پورې څومره ګستاخان نیولي شوي مقدمې په چلیدلي مجرم ثابت شوي سزای موت یې ورته اورولې جیل کې پرورش کوي جیل کې پرورش کوي یو لرم سزا نه دا ورکړي نو دا نن چې دا قام زموږ پاسي او د محبوب صلی الله علیه وسلم امت پاسي او یو عاشق رسول پاسي او هغه دا خبره نشي برداشت کولی چې زه ژوندی یم او دا ګستاخ چې دی د ژوندی په ځمکه باندې ګرځي نو چې په خپل لاس باندې ولا سزا ورکوي ستا قانون په لاس کې اخلي نو دې لاس کې اخیستو باندې مجبوره کړی هم دا دی کتا دا چې کومو د سزای موت اورولې شوی دی تا نه پاللې په دغه جیلونو کې چې دی سزا دې پې نافظ کړی وی بیا به هر چا وی چې ریاست شته دی به وله سزا ورکړي خالی ریاست ته حواله کړه صحیح ده جی